بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خوږ سیرت دا سلسله دا د څه وخته پورې بنده شوې وه، او نن بیا بحمد الله وتوفیقه سبحانه وتعالى دا سلسله مخکې بوزو. د سیرت په دې موضوع کې منګه نهویه یو کم اتیا درسونه کړیو، او په آخرنی بیان کې موضوع د هغه غزا په باره کې روانه وه چې هغې ته ویل کېږي ذات الرقاع. د دغه غزا تفصیل بیان شوی، وجه او په دې کې څه شي او څه نه شوي، بیا هغه ایمانی واقعات بیان شوي چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم واپس مدینې ته روانو، نو بعض ایمانی واقعات را پیښ شوي، لکه قصه د عباد ابن بشر رضی الله عنه، او دغه شان د غورث ابن الحارث، او بیا قصه د جابر رضی الله عنه د اوښ چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه نه اوښ په لاره کې اغستی، او بعض نور داسې واقعات دغې طرف ته اشاره په آخرني بیان کې شوې وه. او دغه حدیثې دي چې د هجرت د اووم کال سره تعلق ساتي. موږ دا سیرت سلسله وار بیانو، یعنې اول هغه واقعات او حادثات چې هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د پیدایش نه مخکې وي، بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم پیدا شو، بیا د نبوت نه مخکې سیرت، بیا د نبوت نه بعد، بیا مکی سیرت منګه په یو څو حصو کې تقسیم کړو، بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم هجرت وکړو، او بیا دغه ځینې داسې واقعات روان دي چې د هجرت اولنی کال، دویم، دریم، څلورم، پنځم، شپږم، اووم. نو د دې غزا نه بعد چې دې ته ذات الرقاع ویلی کېږي، بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو څو سریې ولیږلې، او تعریف موږ تاسو ته بیان کړو چې سریه څه ته وایي، غزا څه ته وایي، په دې کې فرق څه دی دا بیان شوی. مختصر ده چې موږ دا ویلو سریه دې ته وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو څو کسان ولیږي. کله به پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې دپاره کسان لیږل چې خبر به شو چې یاره پلاني ځای کې مشرکان د مسلمانانو خلاف څه طریقه جوړوي یا په موږ باندې حمله کول غواړي، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د مخکې نه یو څو کسان په هغوی ورولېږل. او کله به داسې کېده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به هسې دا کسان لیږل چې په دې خواوشا خصوصا د کم اعراب چې دي، بانډچیان دي یا نور دشمنان دي، چې په دوی باندې رعب او دبدبه پرېوځي. نو هسې هم پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله ناکله دا سریې لیږلې چې خلکو ته دا پته ولګي، مشرکانو ته، یهودو نصاراو ته، چې مسلمانان اوده نه دي بلکې مسلمانان ویښ دي. نو بیا د دې غزا نه بعد د شعبان میاشت وه، اوم کالو د هجرت، پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو سریه ولیږله
چې هغه 30 کسانو. د 30 کسانو د قافله وه او په دوی باندې عمر بن الخطاب رضی الله عنه مشر کړه او دی لېږلي و بنو نضر ته ابن معاویه ابن بکر چې دا د حوازن د قبیلې یو شاخ و بنو نضر او دغه شان بنو جشم. دې خلکو ته دوی لېږلي و او دوی په یو علاقه کې اوسېدو چې هغې ته ویلی کېږي تربه. دا تربه دا یو وادي و یو خوړو مکې ته نږدې د مکې نه ورته تقریبا 2 ورځې سفر و. عمر بن الخطاب رضی الله عنه ووتو په دوی پسې یو 30 سره کسانو او دلیل د هغوی سره لار ښودونکي هغوی ته یو کسو د بنو هلال خاندان. نو دوی به د شپې سفر کو د ورځې به بیا پټېدو. خو د دوی د راتلو نه مخکې د دې نه مخکې چې عمر بن الخطاب رضی الله عنه حمله وکړي حوازن قبیلې ته پته ولګېده چې کسان را روان دي د پیغمبر د طرف نه. نو هغوی وتښتېدو خپلې علاقې پرېښودې لاړو وتښتېدو. عمر بن الخطاب رضی الله عنه د هغوی ځای ته چې کله ورسېدو فلم یلق منهم احدا نو هلته یې څوک ونه موندو. بیا واپس مدینې ته روانو. په لاره کې چې کله یو علاقې ته ورسېدو چې هغې ته ویله کېږي الجدد او دلته به یو خاندان اوسېدو بنو هذیل. نو په دغه ټیم کې ورته دې کس وي چا چې به ورته لار ښووه وي دلته څه نور کسان دي هغه درته ونه ښیم په هغوی به حمله وکړي. نو عمر بن الخطاب رضی الله عنه ورته وی ما امرني رسول الله صلی الله علیه وسلم بهم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما ته د دوی څه تذکره نه ده کړې. انما امرني ان اقاتل هوازن بتربه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما ته صرف د هوازن خبره کړې وه چې دوی سره به د دوی په دې علاقه باندې حمله وکړي چې هغې ته تربه ویلی کېږي. بل څوک ما ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه دي ښوولي نو زه د ځان نه په چا باندې حمله نشم کولی. او دا دلیل په دې باندې دی چې صحابه کرامو به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څنګه ناشنا تابعداري کوله. نه به د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خبرې نه مخکې کېدو او نه به وروسته کېدو. دا د مؤمن شان دی او دا د مؤمن طریقه ده چې دی به ټول ژوند هغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نقش قدم رواني او د هغه د اوامرو په رڼا کې به یې تېروي. کوم کار چې ورته پیغمبر ویلی هغه به کوي د کوم نه چې منع کړی د هغې نه به ځان منع کوي. الله د سورة الحجرات په اوله کې دا ادب بیان کړی یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو لا تقدموا بین یدی الله ورسوله. مخکې کېږي د الله نه او د الله د پیغمبر. دې ځکه اوس عمر بن الخطاب رضی الله عنه سره ښه موقع شتي د حملې کولو په دشمن باندې. خو د دې دلاسه یې ونه کړې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم امر نه دی کړی نو چې زه مخکې کېدی نه شم د هغه نه. بیا راغی واپس عمر بن الخطاب رضی الله عنه مدینې ته. په دې حوازن په دې کسانو کې څوک هغه ته مخامخ نه شو تښتېدلي. یو دویمه سریه دغه میاشت کې د شعبان په دې میاشت کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم لېږلې وه. دا میاشت د شعبان وه 8 کالو د هجرۍ. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ابو بکر صدیق رضی الله عنه مشر کو او د هغه سره یې څه کسان کړو او دی ولېږل په یو خاندان پسې چې هغوی ته ویله کېږي بنو فزاره. د نجد علاقې کې اوسېدو. او په صحیح مسلم کې دا حدیث دی امام احمد بن حنبل رحمه الله هم راوړی دی. السلماء ابن الاکوع رضی الله عنه وی چې خرجنا مع ابي بکر بن ابي قحافه رضی الله عنه موږ د ابو بکر صدیق رضی الله عنه سره وتیو. امره علینا رسول الله صلی الله علیه وسلم
پیغمبر صلی الله علیه وسلم په موږ باندې مشر کړو. نريد فزاره، بنو فزاره پسې موږ تلو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم راته دغه کسان یاد کړي. نو کله چې موږ هغوی ته نږدې شو، د اوبو ته ګودر ته، نو دغه ځای کې موږ شپه تېره کړه. سحر چې څنګه موږ لمونځ وکړو، وی امرنا ابو بکر رضی الله عنه فشنینا الغاره. سحر بیا موږ ته ابو بکر صدیق رضی الله عنه امر وکړو چې حمله وکړي. بس موږ حمله وکړه چې د اوبو په خوا کې څوک موږ وجلی شو، هغه موږ ووجل. بیا څه کسان وي ما ولیدو چې یو ټولګی روان و، په هغو کې یو زنانه م وې، په هغو کې ماشومانان وو. نو زه پسې ورغلم او دا ټول کسان ما په ابوبکر صدیق رضی الله عنه پسې واپس را روان کړو. دغه اوبو هغه ځای ته بیا راورسېدو. او په هغو کې یو زنانه وه چې د هغې سره لور وه، ډېره ښایسته لور وه، من احسن العرب. په عربو کې دغه جنۍ ښایسته جنۍ وه. فنفلني ابو بکر ابنتها. نو ابو بکر صدیق رضی الله عنه بیا چې کله دا څه چې میلاو شوي دی تقسیمول، نو هغه جنۍ یې ماله راکړه. نو زه له د هغې سره میلاو شوی نه وم چې موږ مدینې ته رالو. بیا ما دا شپه وی تېره کړه، زه له هغې سره میلاو شوی نه وم. سحر له بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما سره په بازار کې میلاو شو. وی ما ته وی چې یا سلمه، اے سلمه، دا جنۍ راکه موږ ته. وی ما ورته چې یا رسول الله د اوسه پورې ورسره زه لا میلاو شوی نه یم. وهیه لکه یا رسول الله، دا ستاسو شوه چې تاسو څه وایئ. نو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ولېږله، مکې واله ته یې واپس ورکړه. او د هغوی سره د مسلمانانو څه قیدیان بنو، نو هغه یې پرې آزاد کړو. د مسلمانانو دا قیدیان یې په دې باندې آزاد کړو چې دا تاسو والی زموږ د طرف نه، دا موږ سره په قیدیانو کې وه، او زموږ چې کوم قیدیان تاسو سره بندي هغه موږ له واپس راکوئ. ففداهم رسول الله صلی الله علیه وسلم بتلک المرأه. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه قیدیان را آزاد کړو په دې زنانه باندې چې د کومه سلمه رضی الله عنه راوستې وه او ده ته میلاو شوې وه. نو دا دویمه سریه په دغه میاشت کې، درېیمه سریه هم په دغه میاشت کې، د شعبان په دې میاشت کې. او ګوره د دلیل دی په دې باندې چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د دې دین څومره سوچ او د صحابه کرامو سره د هغوی سحر د هغوی ماښام هغه دقه سوچ چې څنګه به د الله دین زورور کېږي، او څنګه به د الله د دین خورېږي، او څنګه به موږ الله راضي کوو، او څنګه به الله ته نږدې کېږو. سحر ماښام د هغوی دا سوچو، لکه څنګه چې نن سبا سحر ماښام دا سوچي چې زه به پیسې څنګه ګټم، زه به بدن خیال څنګه ساتم، زه به د بچو خیال څنګه ساتم، زه به خوب څنګه پوره کوم، زه به سکون او راحت څنګه کوم، زه به ګپ شپ له چرته ځمه، زه به د ملګرو سره څنګه کښېنم، زه به کلي ته کله ځمه، زه به د مور پلار سره کله میلاویږم. سحر ماښام دغه سوچ د هغوی سحر ماښام دا سوچو چې د الله د دین به څنګه زورور کېږي، او څنګه به د الله د دین خورېږي، او څنګه به الله زموږ نه راضي کېږي، او په څه طریقه به موږ د اسلام خدمت کوو. ما مخکې هم تاسو ته دا خبره کړې وه او بیا یې درته هم کوم. هسې نن چې د شپې وده کېدی زما په دې خبره به لازم عمل وکوئ، لازم انشاءالله. د شپې چې وده کېدی نو ته به داسې کار وکړي چې د ژوند دا ریل به لږ شاته بوځي، او د هغه وخت نه یې وچلوه بیا د کوم وخت نه چې ته بالغ شوی او د دې وخته پورې د دې شپې پورې د ځان نه به یو سوال وکړي او بیا به یې جواب وکړي چې تا په دې دومره وخت کې د اسلام دپاره څه کړي دي. بیا جواب ځان له ورکړه، که غټه توره دې والي وي تا ته به معلوموي، که توره دې نه والي هم تا ته به معلوموي. تا څه کړي دا به راته نه یادوي چې زه ګوره مونځ کوم. کېدای شي چې ته بیا دا جواب ماله راوړي چې وایي موږ خو تک خطا مونځ کوو، هغه هم کله په کور کې، کله په جومات کې، کله یې درسره ونه کړو. چې کوي مونځ په هغې کې دنیوي سوچ او ولاړ الله ته یو ذهني بل ځای کې.
دا بلا ښه سړی چې دا ووایي چې ما منځونه په ټیم کړي دي، دا به لا ښه سړی چې د هغه وخت نه د اوسه پورې ما منځونو ترتیب به دا زم چې دا به لا ډېر لکه په موږ کې ښه سړی. خو ما ته دا ووایي چې تا د اسلام دپاره څه قرباني ورکړې، تا څه ورکړي دي؟ تا ټیم ورکړی، وخت یې ورکړی، تا مال لګولی، تا بدن زخمی کړی د اسلام دپاره، تا بدن قرباني کړی، تا بچی قربان کړي دي، تا څه چل کړی دی؟ د هغه وخت نه د اوسه پورې چې ته بالغ شوی، کیدای شي 15 کاله شوي، کیدای شي 20 شوي، کیدای شي 40 کاله شوي، کیدای شي د هغې نه هم زیات شوي، تا د اوسه پورې د اسلام دپاره څه کړي دي؟ او ته به څنګه ودرېږي الله ته؟ په کوم مخ به الله ته مخامخ کېږي؟ باید ته ځان له جواب ورکړه. او قیامت په وروسته خو ګوره سوال شتي، دا درته ووایم چې سوال شتي. وقفوهم انهم مسئولون. الله وایي زه به ملایکو ته امر کوم چې دا خلک ودروي، زه به دوی نه تپوس کوم. فوربک لنسألنهم، اے پیغمبر ستا په رب مې دې قسم دې خلکو نه به وایي زه تپوس کوم. الله په خپل ځان قسم خوري چې زه به تپوس کوم. او حدیث کې هغه سوالونه تاسو ته معلوم دي چې څو پورې دا سوالونه نه وي شوي د یو انسان قدم مخکې نشي تللی. چاته معلوم دی سوالونه؟ عمر دې په څه کې تېر کړی، مال دې د کوم ځای نه ګټلی، په کوم ځای کې دې لګولی، په علم دې څومره عمل کړی دی، او ځواني دې په څه کې خاورې کړې ده. دا سوالونه یې اوس دغه جواب به تا ته پرېږدو، تا ته به پته یو د هغې نه مخکې به الله ته پته وي. ځواني دې په څه کې تېره کړې ده، ښتې خبرې، مال دې څنګه ګټلی دی او په څه کې دې لګولی د هغې نه هم ته خبرې. ژوند دې د اوسه پورې څومره تېر کړی دی او څومره دې تېر کړی دی او په څه کې دې تېر کړی د هغې نه هم ته خبرې. او څه چې دې زده کړي دي، دین دې څومره زده کړی دی، په هغې دې به څومره عمل کړی، د هغې نه هم ته ښه خبرې. او دقه سوالونه به د قیامت په ورځ الله تپوس کوي، د کوم چې ته ما ذکر کړو. هسې خبره مې دې پر واوسته چې دقه د شعبان میاشت او صحابه کرام یو طرف ته روان دي او بل طرف ته او یو طرف ته او بل ته، او په دې ګرمۍ کې او په دې سختو کې او د سخت سفرونه، ټول د اسلام د خدمت لپاره. ځکه خو خلک په اسلام باندې ډېر مینو، ځکه چې قدر ورسره و د دې دین. ته د ریال په سخته وګټې نو څومره قدر یې در سره، هسې ګزاري څه ته روټ ته ګزاري نه په ځان هم نه لګې، د دې لپاره چې قدر یې دی در سره. دغه د شعبان میاشت وه، اوم کالو د هجرت. پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو صحابي ولیږو، بشیر ابن سعد الانصاري رضی الله عنه، او د ده سره 13 کسان ولیږل. دا قافله د څو کسان وه؟ د 13. مشر په دوی باندې بشیر ابن سعد الانصاري رضی الله عنه، او دی ولیږل بنو مره ته، بنو مره خاندان ته ولیږل چې دا نږدې یو کلي ته چې هغې ته ویلی کېږي فدک. دې تذکره مخکې هم تېره شوې. دا یو کلی دی چې د دې او د مدینې په منځ کې 2 ورځې سفر دی تقریبا، او صلح شوې وه د هغه علاقې د خلکو سره. ما مخکې تذکره کړې وه همدې 1 کال کې. دا بنو مره خاندان دا هم د دې فدک علاقې سره خوا کې اوسېدو. کله چې بشیر ابن سعد رضی الله عنه سره د ملګرو ورغی د دوی په دې علاقه باندې، نو هېڅوک یې هلته ونه موندو. فاستاق النعم والشاء، هلته چې څومره څاروي وو، بیزې ګډې وې، اوښان وو، هغه یې ټول را روان کړو. هغوی هغه علاقې پرېښودې او روان شو د مدینې طرف ته. دې کې بنو مره رالو چې ویې کتو څاروي زموږ نه بوی شوي دي او سامانونه یې اغستی دي چې دا څنګه. هم په دغه لار باندې را روان شو
په کوم لار باندې چې بشیر ابن سعد د خپلو ملګرو سره مدینې ته واپسي کړی و، بس په لاره کې راګیر کړو، په غشو باندې وویشتو. دوی ته پته ولګېده چې یاره کسانو په موږ باندې شان حمله وکړه، به دوی سره د غشو مقابله شروع کړه، حتی فنیت نبل اصحاب بشیر رضی الله عنه. د بشیر رضی الله عنه سره چې کوم ملګري وو د 30 کسان، د هغوی سره چې څومره غشي وو هغه ټول ختم شو. چې غشي ورسره ختم شو، بس هغوی په دقه شان حمله وکړه، رالو پې له پاسه، فقتلوا من قتلوا، بس څوک یې چې پکې وجل هغه یې ووجل. او بعضو داسې یو لار پکې ومونده چې ووتو دي، خو اکثر ملګري د بشیر رضی الله عنه هغه شهیدان کړی شو. بشیر رضی الله عنه په خپله ولاړو، سیرت کې راځي چې ډېر سخت جنګ یې کلی و په دغه ورځ، حتی ارتث وسقط، ډېر زیات زخمی شو، راولید، دومره زخمی شوی چې بیا بېهوشه شو. د دې زخمونو د لاسه او دا ډېره وینه ترې لاړه، د هغې د لاسه بیا بېهوشه پروت و. نو هغوی چې پسې رالو وی کتو، یو بل ته وی دا مړلی وی. نو خپل څاروي چې څومره مالونه هغه ته واپس بوتلو. ماښام ته بیا د شپې بشیر رضی الله عنه په څه طریقه باندې دغه فدک کلي ته ورغی، یا څه کسانو اوچت کړو، هلته یې ویوړ. هلته بیا یهودي، هلته یهودیان اوسېدو، هلته بیا د یو یهودي سره یو څو ورځې پروت و، او د دې زخمونو پټۍ به یې کوله. نو کله چې د زخمونه داسې ګزاره حال شو او د ګرځېدو قابل شو، نو واپس راغی مدینې ته، په پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې. د مخکې نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته خبر را رسېدلی و، هم په دې سریه کې یو کس و، د هغه نوم علبه ابن زید الحارثي رضی الله عنه، هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته خبر را رسولی و. نو دا دغه سریه ده د بشیر ابن سعد رضی الله عنه. خلاصه دا شوه چې هغه څه چې در روان کړي و هغه ته هغوی واپس واغستو، او ملګري پکې د ده اکثر شهیدان شو، او په خپله بشیر رضی الله عنه زخمی شو، او بیا دغه یهودي په کور کې یو څو ورځې پروت و، هلته علاج وکړو، واپس بیا مدینې ته راغی. د هغې نه بعد یو بله سریه، او عجیبه دا ده چې دا د رمضان په میاشت کې ده. موږ چې د رمضان په میاشت کې دغه روجي ونیسو، نو ډېر شکرونه وباسو، دا پکې تکړه سړی دی او تکړه مسلمان دی چې د رمضان په میاشت کې څه کوي، روجي نیسي. کنې چې دا رمضان راشي نو هم اکثرو چې دی نو طبیعتونه خراب کړي او تندی تریو کړی وي، بیا رمضان راغی او بیا روجي راغی. دا یو سریه و پیغمبر صلی الله علیه وسلم لېږلې وه یو خاندان پسې چې هغو ته ویلی کېږي حرقا. یا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا سریه لېږلې وه یو خاندان پسې چې هغو ته ویلی کېږي بنو عوال او بنو عبد ثعلبه. دوی په یو علاقې کې اوسېدو چې هغه علاقې ته ویلی کېږي میفعه. دا د مدینې ته تقریبا داسې لږه نږدې ده، د مکې نه زیاته مدینې ته نږدې ده، د نجد د دې طرف نه. په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دې واقعې ته اشاره شوې ده. میاشت رمضان ده او کال وم کال دی د هجرت. په دې سریه کې اسامه بن زید رضی الله عنه او مشر د دې سریه غالب ابن عبدالله اللیثي دی. کله چې دوی ورلو حمله وکړه په دغه کسانو باندې، به کومو پسې پیغمبر صلی الله علیه وسلم لېږلي او د هغوی د کورونو دې منځ ته ورلو. نو څوک چې به را مخامخ کېدو دوی ته، څوک چې را مخامخ شوي دي هغه یې وجلي دي او هغه یې مردار کړي دي، او بیا د هغوی نه ګډې بیزې او د هغوی چې کوم مالونه و هغه یې ترې اخیستي دي، واپس مدینې ته راغلي دي، او څوک یې پکې قیدي کړی نه دی. نو خلاصه د دې سریې هغه دا ده چې دا سریه پیغمبر صلی الله علیه وسلم لېږلې ده په کومه میاشت کې؟ رمضان میاشت، او کال وم کال دی د هجرت، او مشر پې څوک دی؟ غالب بن عبدالله اللیثي رضی الله عنه، او په دې کې یو غټ صحابي و چې هغه اسامه بن زید رضی الله عنه دی.
خو په دې کې یو واقعه راغلې وه، هغې ته به ځان له اشاره وکړو. په دې سریه کې اسامه بن زید رضی الله عنه یو کار کړی و. یو کس و د هغه نوم و مرداس ابن نهیک. مرداس ابن نهیک په خپله اسامه رضی الله عنه دا خبره کوي، وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ولیږلو د حرقه پسې چې دا د جهینه قبیلې یو شاخو څه خاندانو د هغوی. نو سحر چې کله موږ په دوی باندې حمله وکړه، نو الله زموږ د لاسه یا زموږ په لاسونو هغوی ته شکست ورکو. نو زه ومه او ما سره یو بل کس و چې هغه انصاري و د مدینې و. موږ یو کس پسې منډه کړه، هغه زموږ نه منډه واله. دا دقه کس دی، دا مرداس ابن نهیک. وی هغه زموږ نه روانو منډه واله او موږ پسې ورلو. نو موږ راګیر کو. چې څنګه موږ دا کس راګیر کو، دا چې زموږ نه منډه واله، وی هغه ډایرک وی چې لا اله الا الله. څه وی؟ لا اله الا الله کلمې وی. فکف عنه الانصاري. هغه انصاري وی چې یاره زه خو دته څه نشم ویلی، ځکه چې ده څه ووی؟ د کلمه وی. خو ما پرې نه ښه، په دې غشي باندې یا په نیزه باندې ما په هغه باندې حمله وکړه او هغه سړی ما مړ کړو. د کوم سړي چې کلمه ویلې وه دا ما مړ کړو. په روایت کې داسې راځي چې توره پسې ده راغستې وه. اوس دا دوه روایتونه دي کې به جمع څنګه کړو، دا یو فایده یاده کوي. یو حدیث کې دي چې اسامه بن زید توره راغسته و، بل کې دی چې غشی ورسره و، نیزه. نو جواب به موږ داسې کوو چې اوله کې دا سړی چې کله راګیرو، نو اسامه بن زید رضی الله عنه توره راغستې وه، او بیا چې د تورې د ګزار کې کامیاب نه شو، نو بیا یې په ګزار د غشي یا د نیزې وکړو چې د هغې د لاسه یې دا سړی څه کړو؟ هغه یې مړ کړو. وی فلما قدمنا المدینه، دا ډېر اهمه واقعه ده زموږ دپاره. بیا چې کله موږ مدینې ته رالو، بلغ ذلك رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا واقعه او دا خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ورسېده. وی ما ته وی چې یا اسامه، ای اسامه، اقتلته بعدما قال لا اله الا الله. دا سړی تا مړ کو د دینه بعد چې هغه کلمه ویلې وه، نو تا څنګه کار کړی؟ وی ما ورته چې یا رسول الله انه انما كان متعوذا. وی ما ورته چې یا رسول الله هغه د یېرې نه دا کلمه ویلې وه، زموږ نه یې ځان بچ کو ځکه یې دا کلمه ویلې ده. نو ما مړ کو. ناشنا خبره ورته پیغمبر صلی الله علیه وسلم وکړه، وی فهلا شققت عن قلبه حتى تعلم انه انما قالها فرقا من السلاح. تا ګورې د هغه سینه کولاو کړې وکړه چې تا ته پته ولګېده چې هغه د تورې د یېرې د لاسه کلمه ویلې وه. تا وله سینه کولاو کړې وکړه. څنګه؟ كيف تصنع بلا اله الا الله اذا جاءت يوم القيامه. اسامه د قیامت پر ورځ به د لا اله الا الله سره څه کوې؟ كيف تصنع بيوتوي كيف تصنع بلا اله الا الله اذا جاءت يوم القيامه. اسامه لا اله الا الله سره بسکه. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم لګیاو په مخه دا جمله وی ما ته چې یا رسول الله اني اعاهد الله الا اقاتل احدا يشهد ان لا اله الا الله. زد الله سره عهد او لوز کوم چې دنه بعد به څوک نه وجنم چې هغه به دا کلمه وایي. ځکه بیا سیرت کې داسې راځي چې کله د مسلمانانو په منځ کې هغه فتنې راغلې، جنگ جمل او جنگ صفین، ما د هغې تاریخ بیان کړی یم دی، خصوصا د علي بن ابي طالب رضی الله عنه سیرت چې موږ بیانو. دا داسې جنګونه چې دا یو فتنه و د مسلمانانو په منځ کې، نو په دې کې اسامه رضی الله عنه نه دی شریک شوی. چې چا وله دعوت هم ورکړی هغوی خو ټول کلمې وویلې.
سوچ پکار دی په دې حدیث کې چې ته به څه کوې د دغه سره د کلمې سره د قیامت په ورځ. دا کوم خلک چې لګیا دي بې ګناه مسلمانان وجني د کلمې سره به څه کوئ د قیامت په ورځ؟ په انچه ځمکه باندې په یو فوټ دوو باندې ته رالګې یو مسلمان وجني د قیامت په ورځ به د لا اله الا الله سره څه کوې؟ د کفر فتوی ته په مسلمانانو باندې لګې د قیامت په ورځ به د کلمې د لا اله الا الله سره څه کوې چې کله دنه الله تپوس وکړي؟ دا اوس اسامه دی، اسامه څه عام سړی نه دی. ګورې څوک دی؟ اسامه بن زید رضی الله عنه. او ګمان هم د هغه دا و چې دا سړی د اوسه پورې کافر و، زموږ نه یېرېدلی کلمه یې ویلې. او چې ته راولګي یو سړی چې پیدا شوی مسلمان دی او ستا په مخ کې منځونه کوي او سجدې لګوي او کلمه د لا اله الا الله او یو توحید مني، او بیا به د معمولي خبرو د لاسه ته رالګي هغه مړ کې، یا د خپل طرف نه به د کفر فتوی لګي. د الله نه یره پکار دی. ګوره او دا جمله ځان سره په دې دماغو کې کېنوئ چې کیف تصنع بلا اله الا الله یوم القیامه. د قیامت په ورځ به د کلمې سره څه کوې؟ دې کلمې له به څه جواب ورکوې چې کله دنه د الله په مخ کې تپوس وشي؟ نو دا واقعه په دغه سریه کې را پېښه شوې وه. دې نه بعد یو بله سریه، دا د شوال په میاشت کې او کال د قوم کالو میاشت د شوال وه، یعنې دغه رمضان پسې شوال لازي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته خبر را ورسېدو چې د غطفان قبیلې څه کسان په مرسته د عیین بن حصن دوی مشورې کوي د دې دپاره چې حمله وکړي په مدینه باندې یا د مدینې په اطرافو باندې. شوال میاشت وه، اووم کال. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بشیر ابن سعد رضی الله عنه راوغوښتو. بشیر ابن سعد رضی الله عنه لږ ساعت مخکې تذکره وشوه، په شعبان کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم لیږلی او دا شوال دی. نو دې بشیر ابن سعد رضی الله عنه ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم بلنه ورکړه، دی راغی. نو هغه له پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو جنډه جوړه کړه او د هغه سره 300 کسان ملګري کړو. 300 کسان. او دی ورته ووایي چې د شپې به سفر کوئ، د ورځې به پټېږئ. او یو کس یې ورسره ولېږو چې هغه دا خبر راوړی چې غطفان بعض کسان لګیا دي د مدینې په باره کې دا خبرې کوي چې موږ به پرې حملې کوو. د دې کس نوم حسین ابن نویرا الاشجعي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورسره دا کس ملګری کوي، دی به تاسو ته لار ښیي ځکه چې خبر هم ده راوړی دی. نو دوی به د شپې سفر کوو او د ورځې به پټېدو، دمه به یې کوله تر دې چې دوی علاقې ته ورسېدو چې هغې ته ویل کېږي یمن او جوبار. یمن او جوبار دا د دغه علاقو نومونه وو. کوم علاقه کې چې دا کسان اوسېدو، غطفان او بنو حمیس. نو دوی هلته کوشو سره د اسلحې او ورو روانو تر دې چې دې قوم ته نږدې شو. فاصابوا لهم نعما کثیرا. د هغوی ډېر مال، بیزې، ګډې او څاروي دا دوی راواغېستو دي مسلمانانو. کوم چې شپنکیانو دا بیزې ګډې ساتلې هغه ټول ګډوډ شو، لاړو وتښتېدو. لاړو خپل قوم له خبر ورکړو چې یاره داسې کسان راغلي دي او حمله یې وکړه په موږ باندې، 300 کسان دي تقریبا. نو بس هغوی هم ټول وتښتېدو. بشیر ابن سعد رضی الله عنه سره د خپلو ملګرو د هغوی هغه علاقې ته ورننوتو، خو په هغه علاقه کې څوک نه وو ځکه چې هلته شپنکیانو هغوی له خبر ورکړو چې په موږ باندې حمله وشوه. نو دوی چې څنګه د دې حملې نه خبر شو نو ټول لاړو وتښتېدو. صرف 2 کسان د دوی په لاس باندې ورغلي وو، صرف 2 کسان وو بس. دغه ځان سره مدینې ته راوستو، سره د هغه مال، د هغه څاروو چې کوم دوی د هغوی نه په قبضه کې اخیستي. هغه 2 کسانو بیا په مدینه کې مسلمانان شو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه آزاد کړو. په کوم ټیم کې چې عیین بن حصن تښتېدو د
دغه سریې د یرې نه د بشیر ابن سعد رضی الله عنه، نو په لاره کې ورسره یو کس ملاو شو چې د هغه نوم الحارث ابن عوف المري، او دا د حلیف و. نو د حارث دی ودرو، عیینه ورته وایي زه نشم ودرېدی، او ته لږ ودرېږه خبره درته کومه. وی نشم ودرېدی، خلفي الطلب، شاته راپسې کسان را روان دي، اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم، د محمد ملګري مې نه پرېږدي، مړکۍ مې ګورئ، او منډې کوي روان. نو حارث ورته قد آن لك یا عیینه ان تقصر عما ترى. بعضې روایتونو کې راځي ورته وي اما آن لك ان تبصر بعض ما انت علی. ورته وي ای عیینه ښه هوښیار سړی ته، بس که نور د خپل کارونه پرېږده او سوچ وکړه د خپلې لارې ته. وګوره دغه کس د محمد صلی الله علیه وسلم ټول علاقه د قبضه کړه، د کوم ځای نه کوم ځای ته هغه ورسېد، او ته اوس هم په دې قصو کې لګیې. نو بیا د دې د لاسه د هغه سوچ اسلام ته شو، او په اسلام کې بیا سوچ او فکر وکړو چې دا خبره هم ډېره درنه خبره ده. په دغه ورځو کې یو بله واقعه را پېښه شوې وه، ډېره ناشنا واقعه، او تاسو کې به اکثر ملګري دا واقعه به ورته معلومه وي، خو سرسري. په صحیح بخاري او صحیح مسلم کې دا حدیث دی د ابو هریره رضی الله عنه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه کسان د نجد علاقې ته ولېږل. نجد علاقه دې ته وایي دا موږ چې پکې وو، او دا قسیم او دا خوا او شا دا ملکونه او علاقې دې ته ټول دې ته به پخوا نجد وي، او مکه مدینه طائف دې ته به څه وي حجاز. هغه طرفونه په حجاز باندې مشهور. چا به وایي زه د حجاز یم، یعنې د هغه علاقو دی. چې چا به وایي زه د نجد یم، نجد علاقه ده. نجد بل هم شتي چې هغه په عراق کې دی، خو دلته مشهور نجد هغه د علاقې دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه کسان ولېږل صحابه کرام دې علاقې طرف ته چې هغې ته نجد ویلی کېږي. نو هغوی یو کس قیدي کو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله یې راوستو چې هغه د یو خاندان سره تعلق ساتي، بنو حنیفه. د ډېر مشهور خاندان دی ګوره، او دې ریاض ته نږدې به دوی اوسېدو، بنو حنیفه. اوس هم چې هلته لاړ شي نو هغه آثار، هغه علاقې ابوینې، هغه جنګ چې شوی د مرتدینو سره. نو بنو حنیفه خاندان یو کس دوی قبضه کو او قیدی کو چې د هغه نوم و ثمامه ابن اثال. دا واقع به تاسو اورېدلي. دا ثمامه روانو مکې ته، او په لاره کې دې صحابه کرام ونیو، راوستو مدینې ته، فربطوه بساریة من سواری المسجد. نو د مسجد نبوي په دې ستنو کې یوې ستنې پورې دا ثمامه وتړو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله ولیدو چې دوی کس راوستی دی، او معمولی کس نه دی، ښه مخوریز کس دی، ثمامه بن اوثال هیڅ معمولی سړی نه و. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی احسنوا اساره، تاسو خو دا سړی قیدي کو، خو په ښه طریقه باندې قیدي کوئ، زیاتی به ورسره نه کوئ، احسان به ورسره کوئ. دغه اخلاق دي چې اسلام موږ ته ښوولي. کافر او دشمن چې دی دې راوستو قیدي دي کو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي زیاتی به نه کوئ. نو بس دې تړلی شوی په دغه جومات کې، او په دې کې حکمت و چې دی په جومات کې وتړو. په جومات کې ولې وتړو؟ څنګه؟ دا تلاوت به واوري د منځونو کې، دغه شان د مسلمانان به ییني راییني، دغه شان د وفدونه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته به راتلو، کسان به راتلو، دی به دا خلک کیني، دا خبرې به اوري. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به کلم په ده باندې داسې د منځه نه بعد تېرېدونو ده ته به وي ما عندک یا ثمامه، ثمامه څه در سره دي؟ هغه به ورته عندي خیر یا محمد، ما سره ټول خیر دی محمد صلی الله علیه وسلم. ان تقتلنی تقتل ذا دم، کما وجنې نو د وینې خاون وجنې. د دې ټکي څه مطلب دی چې ته د وینې خاون وجنې؟ غټ کس وجنې، یعنې د وینو سړي د وینې دومره قیمتي نه وي. ته اوس یو کس ته رانیولی دی، نسب او قوم یې نشتې، او کمزوری کس ته رانیولی، مړ دی کو مړ دی کو خبره ختمه شو. خو یو سړی دی رانیولی چې هغه څوک دی، نو دی د وینې خاوند دی.
ورته یې وی که مې وجنې نو ښه ګټ سړی وجنې. وإن تنعم على شاکر، او که خره سره کې پرېږدي مې نو د دې سړي سره یې کوي چې هغه ګوره ښه د چا نه هېروي. ګوره ما تاسو ته مخکې دا خبره ذکر کړې وه، موږ چې دا سیرت شروع کوو چې په دې عربو کې ډېر ښه صفات وو. یو صفت په دې عربو کې ډېر ښه و، اگر که به کفر کې وو په هغه وخت کې چې چا به ورسره ښه وکړو مړ به شو، خو دا ښه به یې د چا نه هېرول. چې نن سبا په ډېرو مسلمانانو کې دا صفت دا نشته. ښه دې ورسره وکړو، سبا له بل څه وایي، نور څه شروع کړي، وایي ده چې ما سره ښه کړي دي په ما کې به هم څه مطلب و. او دا د سپک سړي کاري. ځکه یو شاعر ویلي دي که نه، وایي که د دروند سړي سره دې ښه وکړو لو اکرمت الکریم ملکته، د دروند سړي سره چې دې ښه وکړو بس دی ستا به باچایي کې شو، عمر له به ستا دا خیر دی. وإن اکرمت اللئیم تمردا، بدذات او سپک سړي سره چې ښه وکړي نو دی ښه که مسل شي، مست شي مست. یاره په ما کې مقصد و، زم څوک یم، ځان ورته ډېر غټ سړی ښکاره شي. نو ده ورته دا ووایي دا خو غټ خاندان نه و، ښه خانداني سړی و دروند. ثمامه ورته ووایي که دې را سره ښه وکړو نو دې سړي سره به ښه وکړي چې هغه یې بیا چېرته نه هېروي. وإن كنت تريد المال، او که ته مال غواړې نو فسل منه ما شئت، چې څومره زړه دې غواړي ویې غواړه، زه به دې هغه مال درکومه. ابو هريره رضی الله عنه وی د صحابه کرامو په خپل منځ کې خبرې کولې چې کله دا خبرې واورېدې یره وی خبر دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دې مال والی چې ښه مالدار سړی نو د اسلام په مرسته کې بولېږي دا مال مانس نه بقتل هذا دې مړ کو موږ ته څه پیدا راشي. خیر پیغمبر صلی الله علیه وسلم پرې خو لاړ دي. سبا بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې مونږ ختم کوو راغی ما عندك يا ثمامه، ثمامه سره سره دي که هغه چې ما سره قصې دي چې تا ته مې ویلي که دې مړ کړمه د وینې خاوند وجني، که ښځې را سره وکړو نو داسې سړی دی چې نه یېروي، او که مال غواړي چې څومره غواړي به درکوم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا پرېښود لاړ دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم اوچت انسان و، الله وله ډېر اوچت ذهن ورکړی و، سورج ګوره د څه نه وایي دی پرېښودی، په دې کې هم حکمت دی. سبا له بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله مونځ ختم کړو په ده پسې راغی ورته ما عندک یا ثمامه، څه در سره دي؟ هغه وی عندي ما قلت لك، ما سره وقت سري چې دوه پیرې مې درته وویې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګرو ته اطلقوا ثمامه، ازادي کې پرېږدي چې ازادي کو بس هغه دغه شنډاري کووتو وی فانطلق ثمامة إلى نخل قريب من المسجد، تی جمعات ته نږدې یو باغ و د کجورو د ونو، نو دې دغه باغ ته ننوتو، هلته یې غسل وکړو ویې لامبل. بیا راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې جمعات کې ناست و د ملګرو سره، ملګري هم حیران شو چې ثمامه بیا راغی، ګوره په صحیح اراده راغلی دی، څه خبره کوي، او د اوبه تې څڅېدې د ګیرې نه سر د ویښتو نه، او دا یې څټي د ګیرې نه، دا مشرک ته خو ګیره شتي. دا په هغه وخت کې ګورې د عرب چې مشرکان وو که نه، خو دا ګیره پرېښوده دا دوی ته یو عزت ښکارېدو چې د چا به ګیره نه وه په هغه پورې به یې خندل. بلکې بعض تاریخونو کې داسې راځي د عرب چې هغه سړي له به یې لور نه ورکوله چې د چا به ګیره غټه نه وه. ولې لکه لور نه ورکېدله نو وایي زه خو لور له سړی ګورم، او دا خو بیا دواړه یو شان کېږي. دا خبرې زما نه دي که څوک وایي چې یاره شیخ صاحب ډېرې سختې خبرې کوي، دا د عربو هغه حال درته بیانوم، او څه د غیرت خبرې وي، دا خبرې د غیرت وي. زموږ پښتنو کې هم داسې شتي، ډېر پکې داسې به تا ته میلاو شي چې دا ګیره د دیندارۍ د لاسه نه پرېښودې، دین نه خبر هم نه وي. دا بعض غریزې علاقې نه دي، او دا د
د دې بارډرو د علاقې چې دي د افغانستان ته نږدې او یا د بل طرف ته بلوچستان د علاقې اکثر پکې داسې یا دین نه خبر هم نه دین څه ته وایي بس دغه مونځ اودس پېژني او هغه هم کله چې واورو یو ناشنا خبرې به واوري خو ګیرې پرېښودې ښه غټې غټې او ښه غټ پټکي والي یو خو پټکی د مولا یې که نه د مولا پټکی نه عادي چې دا د سړیتوب نښه ده وایي او ګیره دا ولې لکه تاسو پرېښودې وي دا جي د سړیتوب نښه ده ګیرې نه بغیر وي سړی بد ښکاري څنګه به سړی و دغه به ګیره نه وي نو ثمامه دا خبره منځ کې راله ومې کړه ثمامه چې راښکاره شو نو د ګیرې نه اوبه سسېږي او څه خوند کوي چې کله د یو ځوان د ګیرې نه اوبه سسېږي د دې منظر په ښایست باندې هغه سړی پوهېدی شي چې هغه ګیرې وي او چې کوم هغه وي چې ګیره یا نه یې برش کړي او یې والي نه غریب دې نه څه خبرې ملګرو وایي چې دی بیا څه کوي راغی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته وایي زه یو خبره کوم هغه وایي څه کې وایه وایي اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله زه وایي دا ګوایي کوم متاثره شو د پیغمبر نه ډېر زیات چې وګوره دې سړي په باره کې موږ څه اورېدلي او هغه دا دی بیا ورته وایي یا محمد ای محمد صلی الله علیه وسلم دا محمد ورته په دې وجه کې یې نه مسلمان دی چې اسلام کې بس وخو شو بیا به نه وي بیا به یا رسول الله خلک کوي خو دا نه وي به داسې نه پوهېدو په دې مسله ورته وایي دې خبرې ته غوږ کېدی ښه والله وي په الله مې دې قسمي ما كان على الارض وجه ابغض الی من وجهک وایي دا خبره په الله مې دې قسمي د ځمکې په دې مخ باندې که زما د چا مخ بدي شو نو هغه ستا دا مخ و د ځمکې په دې مخ باندې فقد اصبح وجهك احب الوجوه الی او په الله د قسم خورم چې په مخونو کې که اوس زما یو مخ وخت نو هغه ستا دا مخ وخت والله بیا ورته په الله مې دې قسم ما كان من دين ابغض الی من دینک د ځمکې په دې مخ کې زما یو مذهب بدي شو نو ستا دا مذهب او دین مې بدي شو فاصبح دینک احب الی احب الدین الی نو په دینونو کې مو ستا دا دین ډېر خوښ شو والله بیا ورته په الله قسم خوري ما كان من بلد ابغض الی من بلدک په ملکونو کې زما ټولو نه زیات ستا دا ملک او علاقه مې بدې شوه فاصبح بلدک احب البلاد الی او ستا دا ښار مې د ټولو نه زیات خوښ دی اسلام ناشنا اسلام دی که نه چې په دې پیغمبر دې ایمان راوړو وي د هغه د ښار سره به دې محبت وي خلک د مکې مدینې نوم والي نو زړه څنګه شي بیا ورته وی یا رسول الله ان خیلک اخذتنی وانا اريد العمره ستا کسانو ګوره زه راوچت کړی وم او زه عمرې له روان وم مشرکان به هم تلو عمرې له فماذا ترى واستسوي عمرې له لاړ شم او که نه سبحان الله زمونږ د هغې 40-50 کاله وشي ته ورته حدیث بیان کوي زمونږ په مذهب کې نشته او زمونږ مولی یې نه وی او دې نوی مسلمان شو اوس پیغمبر ته ته څه وی عمره وکړم که نه یعنې مطلب د پیغمبر خبره چلي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وله زیری ورکو وی ډېرې خوږې خبرې دې وکړې موږ هم تاله زیری د جنت درکوو او د الله د رضا که به دې لار ته روان یې ډېر څه به وګټي ورته وی لاړ شه عمره وکړه عمره وکړه ته موږ منځ کې د عمرې نه بند کړی نو کله چې هغه مکې ته ورسېدو لبه تلبیه شروع کړه د مکې ته دننه کېدو وخت کې او ځکه د تاریخ یاد ساتئ فکان اول من لبه یا فکان اول من دخل مکة ملبیا من المسلمین اولنی سړی په مسلمانانو کې چې په زور تلبیه ویل او مکې ته ننوتی دغه دا دی ډېر زړور سړی و که ډېر غټ سړی و خو په زور لګي او لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک قریش را پاسې لکه ټول رامنډه کړي چې راګیر وکوي خا سبوت یا ثمامه لاړې بیا مذهب شوې تم وي مذهب دې پرېښوه هغه خو پېژندو هغه ورته لا والله
نه 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 په الله مې د قسمي وي بې مذهبه شوی نه یم خو اسلمت مع محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه پیغمبر سره مې اسلام قبول کو صحیح مذهب خو مې اوس راټینګ کوی هغه ته ځان لري دشمنی وکړه نه او بیا له مکې ته را رواني ته داسې زمونږ نیکه راغلی چې ښه صفا موږ ته وایي چې ما اسلام قبول کړی د عمرې م کې هغو ته یو خبره واورئ ګورئ والله په الله مې دې قسم وي لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وی تاسو خو د یمامه نه غنم او خوراک او وربشي دا راوړئ که نه ستاسو د رزق مسله خو ټوله د هغه ځای نه روانه راځئ تاسو یمامه ته که نه هغوی وی که دا نم زما نه ولیده که نه نو زما او ستاسو شوه چې څو پورې دغه مدینې والا ما له اجازت نه یې راکړی که نه چې او دوی له ورکوه نو ستاسو قافله دې راشي په دغه لار هغوی چې دا بله جاخه جوړه شو د ده لارې پرېښوده وي چې ته څه کې کوه ثمامه واپس لاړ د مکې نه یمامه ته به اول ته اعلان وکړو وی مکې ته به د دې ځای نه څه شی نه ځي اوس هلته مکه کې فصلونه او دغه کوم ځای کېږي او شړه ځمکه ده وی د دې ځای نه به مکې ته رزق نه ځي په قریشو باندې لوږه راله او سمه لوږه پرې راله تر دې چې بس سیرتونو کې راځي چې د وینه به په دې غوشانو پورې ګډه وډه کړه او په هغې پورې پاڼې ماڼې به یې راواغېستې او څه دې طریقو باندې خوراک شروع کړو ډېره سخته لوږه پرې راغلې وه نو بیا قریشو دا مشوره وکړه چې یو وفد به ولیږو پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې او د هغې مشر به ابو سفیان مدینې ته راغی چې راغی ابو سفیان به پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې ورته وی انشدکم الله والرحیم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی الله د ته یادوم او دغه رشتہ داران د ته یادوم د مکه کې چې ستا د خپلوان دي انك تزعم انك بعثت رحمه للعالمين ته خو ملګرو ته دا وی خلکو ته چې زه د عالمینو دپاره رحمت راغلی یم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دې خو شک نشي زه خو رحمت یم هغه ته څنګه رحمت قد قتلت الآباء بالسيف زمونږ پلار نیکه خو ته په تورو باندې مړه کړو په میدانونو کې والابناء بالجوع وسره لکه بچي د لوږې د لاسه مړه کې په لوږه باندې راله وجنې سی چلې هغه ته وی ثمامه راباندې هر څه بند کړي داسې رضوان زوی و او داسې خلکو سره اسلام مزه کوي چې زوروري زړوري تکړی بادري اوس چې داسې کسې اسلام کې چې پټاخه به تک د ګپ شپ هغه ور واچوي او دی د هر څه پرېږدي کله وي کاکا قاریږي او کله وي ماما قاریږي باز راشي زما خواته که چې زمونږ هغه تره وي ډېر سخت مزاجه دی وایي چې رفولیدین به نه کړي ښه نو څه دی راغلی نو زه اوس څه وکړم ایو داسې ایماني پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا ثمامه ته خط ولېږو او په هغې کې ورته ولیکل چې زه خیر دی لار ورته کوله وکړه او چې دوی ته د خوراک ځای راځي دا یو ناشنا واقعه په دغه وخت کې راپېښه شوې وه او په دې واقع کې ډېرې فایدې دي خو موږ سره د وخت په آخري دغه دی صرف دې ته به اشاره وکړو چې یو ته دا مسله راووته چې کافر په جومات کې تړل څه دي جایز دي دغه شان دا مسله ترې راووته چې د مشر سره اختیار دی که قیدي په پیسو باندې پرېږدي او که وجني او که اسې پرېږدي لکه څنګه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دلته ثمامه اسې پرېښو دغه شان دا مسله ترې راووته چې یو سړی مسلمانېږي نو غوره ده چې لاړ شي اول څه وکړي ولامبي غسل وکړي او دغه شان دې نه دا مسله م راووته چې ښکلي اخلاق او د چا سره ښه کول د چا سره احسان کول په هغه باندې ډېر ښه اثر کوي دغه شان دې نه دا مسله م راووته چې کله یو کافر اراده کړي د ښه کار او دی بیا وروسته مسلمان شي نو په کار ده چې دله اجازت ورکړی شي چې خپل کار څه کړي هغه پوره کړي د یو څو سرسري فایدې دي اگر که دې کې نورې هم ډېرې فایدې وي په دې باندې به اکتفا وکړو انشاءالله پر روانه هفته کې چې کوم سیرت درسي په کې به د هغه عمرې تذکره کوو ځکه چې بیا د ذوالقیدې میاشت راله اول ته تېر شوي کال لوه شی صلح حدیبیه چې روان کال له به تاسو سره راځئ عمرې له
ودغه عمره به پیغمبر صلی الله علیه وسلم کوي. نو ان شاء الله پر روان درس کې به بیانو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په څه طریقه باندې عمرې له تلو، څو کسان ورسره تلي، مکې ته څنګه ننوتې وو، هلته څو ورځې وو، عمرې په څه طریقه کړې وه، کافرانو ورته څه ویلي که نه ویلي، اسلحه ورسره وکه نه وه. دا ټولې خبرې به انشاءالله پر روان درس کې بیانو. الله سبحانه وتعالی دې په موږ باندې خپل خاص رحم او کرم وکړي، او الله سبحانه وتعالی دې موږ د دغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نقش قدم روان کړي، او د کم پیغمبر د سیرت چې بیانو الله دې ورسره زمونږ حشر د قیامت په ورځو کې، او الله دې ورسره موږ په جنت کې ګاونډیان کړي. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.